استاد عبدالرحیم مندوخیل د افغان مرکزیت پر بنسټ ولاړ د مزاحمت جدلیاتي معمار او د بې سمته انارشیزم ښکار افغان پښتون ملت لپاره یو ساینسي نقشه لاره. په داسې یوه زمانه کې چې د افغان پښتون سیاست ټوټه ټوټه سوی، چیرې چې شعارونو د فکره ساه اخیستې، شعارونو نارو د فکر ځای نیولی او جذباتو له استراتیژۍ تګلارې ځای نیولی. هلته یوازې څو څراغونه دي چې د فکري روښانتیا، انقلابي و نظریاتي وضاحت او تنظیمي شعور سره لا هم په بل پاتې دي. په دغو کلیل یعنی کم فکري مشعل دارانو کې یو ډیر مهم ځلانده نوم د استاد عبدالرحیم مندوخیل دی. استاد مندوخیل یوازې یو سیاستوال نه و او نه یوازې یو ښوونکی، بلکې یو بشپړه فکري نظریاتي نظام و. یو ساده خو متمدن کتب نما، یو له خپلې مورنۍ خاورې سره نښتی جدلیاتي ذهن، مفکر او یو داسې ملي ټولنیز ساینس پوه چې یو بې سمته انارشیزم وهل شوي بې هویته او ګنګ ملت ته یې فکر، نظم او پیژندګلوي وکړه. هغه د انقلاب لوبغاړی نه و بلکې معمار و، چوپ خو د ژور علمي احساس سره. په هغه افغان پښتون سیاسي ډګر او چاپیریال کې چې ډیر وخت یې سیاست د یو موقتي جذباتو، شعارونو، نارو، احساساتو او لنډ مهاله بیانیو میدان ګرځېدلی، استاد مندوخیل یو بې ساري استثنا و. هغه یوازې د قومي ګوندي استازیتوب نه کاوه بلکې د یو بشپړه ملي شعور فکري نقشه کش و چې تنظیمي، ساختیاتي، جدلیاتي، ټولنیز پوهه، لیدلوري او سیاسي ستراتیژۍ یعنی سیاسي تګلارې د معاصر افغان مزاحمت بنسټیز ساینسي او منطقي اساس جوړوي. د نړۍ ټول ستر انقلابات که هغه د روسیې له یخ واورې ډګرونو نه راپورته شوي وو، یا د لاتیني امریکا له ځنګلونو، یا د منځني ختیځ له خیمو، ټول یو فکري مرکز لري. استاد مندوخیل نه یوازې د دغو انقلاباتو روح سپریټ درک کړ، پیژندلی، بلکې د دغو انقلابونو روحیه یې د افغان پښتون شرایطو ته اړوله او له ورایه خپل معروض د نوي فکري بڼه ورکولو لګیا و. هلته چې نور خلکو انقلابات یوازې د اقتباس په توګه لوستي، ستر مندوخیل هڅه وکړه چې دا انقلابي مفکوره د عمل په ودانۍ کې واچوي. دی یوازې د اقتباس لوستونکی نه و بلکې د ملت لپاره یو انقلابي انجینیر و. د ښکېلاک ضد مزاحمت یوازې ترجمان نه و بلکې دا یې د پښتون ملت په تاریخي، مادي او رواني نفسیاتي جوړښت کې داسې ورګډ کړی چې دا یې یو بشپړه ساینسي ملي پروګرام وګرځوي. استاد مندوخیل یو نایابه امتزاج و، ښوونکی، مفکر او تنظیم پوه. دا ملت ته یوازې احساساتي نارې نه ورزده کولې بلکې مظلوم ملت یې داسې لولی لکه څنګه چې یو فقیه دیني متون د ژور تدبیر سره مطالعه کوي. د ده لپاره د ملت درد، تاریخ، شعور او زخمونه د ده نصاب و. هغه نه یوازې د نړۍ د ټولو انقلابي خوځښتونو او مشرانو ژوره مطالعه کړې وه بلکې د هغوی په دننه کې یې پټ تنظیمي جوړښت، فکري تسلسل او ساختیاتي جوړښت، تېروتنې، رغندوالی او ګټې یې مطالعه ولوستې. او همدغه بنسټونه یعنی بنیادونه یې د پښتنو په سیاست کې د معاصر یوه نوې انقلابي فکري فرهنګ او جوړښت ته بنسټ کېښود. او ځکه استاد عبدالرحیم مندوخیل وایي چې یوازې قرباني هیڅ نشي کولی که له یوه نظریاتي تنظیمي جوړښت پرته وي. احساسات که تنظیم ته وانه وړي نو خاورې کېږي به. استاد عبدالرحیم مندوخیل هغه ملت ته د بصیرت، لید،
له هماغه ژور لید څخه کتلي لکه څنګه چې یو متمدن عالم خپله مقدسه کتاب مطالعه کوي. د افغان تاریخ، قبیلوي جوړښت، ټولنیزو اړیکو او د تکامل بهیر په ژور سره تحلیل کړی و. دی پوهېده چې د ملت د پوهېدلو لپاره باید د هغې تاریخي، مادي او کلتوري تناظر ته ژوره پوهه ولري. دا اوږده افغان مزاحمت چې بې دریغه د مختلفو ښکېلاک قوتونو پر ضد راپاڅېده په ژور تحلیل کې نیولی و. که فارسي امپراتوري وي، که عرب خلافتونه، که ترک، مغول یا انګریز، د هر دور مقاومت د فکري نظم برخه وه. دی د بایزید روښان د انقلابي فکر نه خبر و. بقاعده یې ګوندي ملګرو ته سرکل ورباندې ورکوي. خوشحال بابا یې یوازې شاعر نه بلکې د تمدني مزاحمت استازی باله. دا د هوتکي او دوراني سلطنتونو هم عظمت او هم نیمګړتیا درک کړې وه. دی پوهېدی چې قدرت که له شعور نه بیل وي نو یوازې یوه لحظه یې فریب دی. او بیا د انګریز استعمار هغه ځواک چې دا ټوله سیمه یې له جغرافیایي، کلتوري او سیاسي پلو وشلول او دا ټول د استاد مندوخیل د فکري او سیاسي پوهې محور و. د هغه بصیرت به ویل تاریخ یوازې ماضي تیر نه ده بلکې یوه دوامداره سیاسي قوه ده. جغرافیه یوازې خاوره نه ده بلکې نظریاتي وسیله هم ده. خلوص که په تنظیمي چوکاټ کې نه وي نو ضایع کیږي. هغه ټینګار کاوه که ستا مبارزه څومره هم مخلصه وي خو که یو منظم نظریاتي ګوند نه وي چې واضح ستراتیژي، تګلاره او اهداف ولري نو ستا قرباني به ضایع شي. ته که وطن سره مینه لرې خو که دا مینه یو واضح سیاسي قوت ته وانه وړي نو دا به یوازې د تاریخ یوه ناره پاتې سي. یو داسې ګوند پکار دی چې واضح ملي فکر ولري، علمي اهداف ولري او منطقي او منظمه طریقه ولري. که نه نو مینه او قرباني یوازې یو خپور پاشل شوی خوب پاتې کیږي. د افغان مرکزیت تمرکز لرونکی فکري تګلاره یو احساساتي غبرګون نه و بلکې یو منظم فکري او تاریخي شعور سره تړلی لید و. د ملت دوستۍ مفکوره له ماضي پرستۍ راویسته او دا یو ساینسي، انقلابي او تنظیمي نصاب ته واړوله. د ده له نظره ازادي یو احساس نه و بلکې یو پلان و. داسې پلان چې نظریاتي وضاحت ولري، چې د انقلابي تنظیم نظم سره سمبال وي، چې له تاریخي خودمختارۍ سره تړلی وي، چې سیاسي، اقتصادي او کلتوري پلو بشپړه وي او داسې چې یوازې ترلاسه نه بلکې دایمي وساتل شي. استاد مندوخیل باور درلود چې جذبې باید تل د نظریې تابع وي او د خلکو مینه باید د تنظیم په چوکاټ کې واچول سي. هغه شعارونو ته نظریه ورکړه او نظریې ته وجود. لکه څنګه چې استاد مندوخیل به ویل اتن ولې له منځه لاړ، یوازې تاریخ یې پاته سو ځکه دوی له ځان سره قلم درلود خو توره نه. اسپارټا ولې له منځه ولاړه، سره له دې چې یې له فارس سره ډیر زورور جنګونه وکړل ځکه هغوی له ځان سره توره درلوده خو قلم نه. نپولین سره هم توره وه هم قلم، بیا هم ولې مات سو ځکه چې سیاست کې شاته پاتې سو. انګریزان تر هغه ښه وو. افرو ایشیا هیوادونه هم قلم، توره او سیاست ټول وکارول خو بیا هم ولې پرمختګ ونه کړ ځکه دوی یوازې سیاسي ازادي واخیسته خو اقتصادي ازادي یې له پامه وغورځوله. ښکېلاک وروسته ذهني میکروبونه، جراثیم لا هم ژوندي پاتې سول. لکه څنګه چې استاد مندوخیل په خپل فکر کې موږ ته وښودل، دا پوښتنې نه یوازې د تیر وخت د امپراتوریو کمزوري راښیي بلکې دا حقیقت ته هم زموږ پام رااړوي چې سیاسي ازادي یوازې لومړنی ګام دی.
حقیقت دا دی تر هغه چې یو قام یا ټولنه خپل اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه خوندي نه کړي، بشپړه ازادي ناممکنه ده. یعنی یوازې د سیاست ازادي نه بسنه کوي، بلکې ورسره باید اقتصادي مساوات، د استثمار نه خلاصون او د ټولو طبقو لپاره مساوي فرصتونه هم وي. یوه پیاوړی تنظیم چې ځان جدلیاتي توګه تنظیموي خپل غړي دې ته چمتو کوي چې کار ته ارزښت ورکړي او د کار د بریا فلسفه درک کړي. دا ډول تنظیم یوازې د سیاسي ازادۍ خبرې نه کوي، بلکې ټینګار کوي چې تر هغه چې اقتصادي مساوات او له استثمار نه خلاصون تامین نشي، تر هغې بشپړه ازادي ممکنه نه ده. د ایتن، اسپارټا، نپولین او افروهیشیا د ملتونو پخواني مثالونه موږ ته دا درس راکوي چې که څه هم دوی ځواک درلود، خو یو بنسټیز حقیقت یې له پامه غورځولی و. همدا وجه ده چې له منځه ولاړل. که موږ وغواړو له دې مثالونو زده کړه وکړو، نو باید نه یوازې کلام، توره او سیاست یو له بله سره همغېږه کړو، بلکې تر ټولو ډېر داسې یو تنظیم ولرو چې فکري، اقتصادي او ټولنیز ازادي سره یو ځای کړي. بقا هم په دې کې ده، بشپړه ازادي هم په دې کې ده، او تر ټولو مهم ده چې دا ازادي هله ممکنه ده کله چې موږ د سیاسي ازادۍ ترڅنګ اقتصادي ازادي هم ترلاسه کړو. دا هغه وخت ممکنه ده کله چې تنظیم خپلو غړو ته دا فکر ورکړي چې یوازې سیاسي ازادي نه، بلکې د اقتصادي حقونو دفاع هم خورا ضروري ده. دلته تر ټولو مهم رول د هوم ورک یعنی مخکې تیاری دی، یعنی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د تنظیم ژور کار، فکري تیاری او دوامداره مبارزه. تر هغې چې یو تنظیم دا فکر خپل نه کړي او خپل هر غړی د خپلې ازادۍ ارزښت ته متوجه نه کړي، نشي کولی د عدالت او مساوات نظم رامنځته کړي. پیاوړی تنظیم دا ممکنه کوي چې خپلواکۍ یوازې یو سیاسي عمل نه، بلکې یو مسلسل، بشپړه او ژور بهیر وي چې پکې د ژوند ټولو برخو ازادي شامله وي. همدا هغه لاره ده چې موږ ته زموږ د حقونو حقیقي ساتنه راکوي، او دا تضمین کوي چې موږ د ازادۍ وروسته هم استعماري نظامونو څخه خلاص پاتې شو. هغه پوهېده چې که ذهن د ښکېلاک روان کولونیکل سایکولوژي له قیده خلاص نشي، نو د وجود خپلواکي هم یوازې یو سراب دی. له همدې امله یې د خپل وطن د پخواني فکري ادب لکه ویدیک لیټریچر، اویستا، اویستایي، زور ستر ادیبات، تهذیبونه، بودیزم لیټریچر څخه تر بایزید روښان، خوشحال بابا او تر نوي فلسفي مفکرونو پورې هر څه ولوستل، څو د خپل وطن د فکري مقاومت لپاره بنسټ کېږدي. هغه ښه پوهېده چې ښکېلاک یوازې منابع ریسورسز نه غلا کوي، بلکې شعور، کلتور او ځان پیژندنه سیلف هوډ هم ښکېلاک کوي. د هغه فکر پوهېده چې ښکېلاک څنګه ذهنونه کابو کوي، کلتور څنګه د مقاومت شکل خپلوي، او د مستعمره قام فرهنګ څنګه هغوی ته نوې پیژندنه ورکوي. هغه پوهېده چې ښکېلاک یوازې د شتمنیو لوټ نه کوي، بلکې لکه څنګه چې فرانس فینن وایي the most effective weapon of the colonizer is the mind of the colonized. استعمارګر تر ټولو مؤثره وسیله د محکوم ذهن دی. یعنې ښکېلاک ذهنونه تسخیر کوي، خپلواکي بند کوي او پیژندنه تحریفوي. د استاد په پوهه کې هغه ټول مفاهیم شامل وو چې فوکلټ ورته پاور ډیسپلینري وایي، یعنی انضباطي ځواک چې د علم، ادارو، حصولو او نظم له لارې افراد کنټرولوي. هغه پوهېده چې علم، نصاب، کریکولم، دین، ان تر ژبې پورې هر څه د استعماري واکمنۍ وسایل کېدلی شي. لکه څنګه چې ګرامشي وایي The ruling class not only rules through coercion but shaping the common sense of society through cultural hegemony.
واکمنه طبقه یوازې د زور له لارې نه بلکې د کلتوري غلبې کلچرل هیجمني له لارې د ټولنې عام شعور جوړوي. له همدې امله استاد مندوخیل یوازې سیاسي فعالین نه روزل بلکې فکري کادرونه ایډیالوژیکل کیډر یې تیارول، داسې کسان چې یوازې شعارونه نه ورکوي بلکې د ښکېلاک استعمار جوړښت پیژندنه پرې نیوکه وکړي او مقابل کې نوې فکري طرحه الټرنیټیو ایډیالوژي رامنځته کړي. د هغه په نظر کې ګوند یوازې یو تنظیم نه و بلکې یو انقلابي ماشین ریولوشنري ماشین و. هر کارکون یې یو نظریاتي پروژه وه. دی خپل تنظیم ته انقلابي نرسري ریولوشنري نرسري ویل ځکه پوهېده چې هیڅ نوآبادیاتي بنسټ ادارې تشکیلات که تعلیم وي دیني که په بله بڼه هیڅکله د ښکېلاک پر ضد د مبارزې شعور پیدا کولی نسي. دا ډول موسسې پخپله کولونایزډ سټرکچرز وي. په ښکېلاک ذهنیت کې ګیري اداري چې موخه یې یوازې د محکومینو اطاعت یقیني کول او اوږدول وي، نه دا چې هغوی ته د آزاد فکر او مقاومت شعور ورکړي. هغه دلته داسې انقلابي فابریکه چلاوه چې په هر کونج کې یو نوی عثمان لالا وزېږول. لکه څنګه چې هغه د پاولو فریر په وینا موږ ته ویل د مظلومانو ستر انسان او تاریخي فریضه دا ده چې خپل ځان آزاد کړي. د وخت پرمختللي ژبه کلتور ژواک او ځواک څه کېدای شي؟ هغه ژبه کلتور او ځواک چې پر قوي اقتصادي بنسټ strong economic base ولاړ وي. د وخت غالب فکر څه کېدای شي؟ هماغه چې د ځواکمن اقتصادي نظام پاورفول اکنامک سیستم ژوره پوهه ولري او د ټولنیز پرمختګ لارې وړاندې کړي. د یوې طبقه نظریه فکر مفکوره څنګه غالبیږي؟ هغه طبقه چې د تولیدي منابعو means of production بشپړه کنټرول ترلاسه وي خپل فکر په ټولنه تحمیلوي. اقتصاد کله وده کوي؟ کله چې تولیدي منابع ځمکه پانګه کار د خلکو ولسونو پراخو طبقاتو په لاس کې وي. د عامه واک ولسونو واک لپاره لومړی د ښکېلاک او بیا د استثمار زبېښاک پر ضد مبارزه ضروري ده. دا ټول مثالونه ښیي استاد مندوخیل په ساده خو ژوره ژبه کې څنګه اشتراکي فکر، تاریخي شعور، سیاست، د قانونو پرمختګ، فلسفه، ټولنیز قوانین او جدلیاتي منطق د ملت لپاره ژوندی نصاب جوړاوه. د پولو فریر دا خبره چې د مظلومانو ستر انساني او تاریخي فریضه دا ده چې خپل ځان آزاد کړي د هر مظلوم قوم لپاره لارښود دی. ازادي هغه وخت رښتینې ده چې مظلوم خپله ستونزه په خپله حل کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. دا یوازې یوه سیاسي جګړه نه بلکې بشپړه ټولنیز، کلتوري او اقتصادي انقلاب دی. که کلتور، ژبه او فکر د اقتصادي نظام تابع وي چې پکې استثمار ختم نه وي او مساوات نه وي نو ازادي هیڅکله بشپړه نشي. همدا وجه ده چې غالب فکر هغه دی چې یو ځواکمن اقتصادي نظام په ژوره توګه دره کړي او پر بنسټ یې د ټولنیز پرمختګ لارې چارې طرح کړي. کله چې پوښتو چې یوه طبقه څنګه غالبیږي نو باید پوه سو هغه طبقه غالبیږي چې د تولیدي منابعو کنټرول ولري. دا طبقه خپل نظریات په معروضي نړۍ تحمیلوي او ټولنیز جوړښتونه په خپله خوښه تنظیموي. د اقتصاد پرمختګ هغه وخت ممکن دی چې تولیدي منابع د خلکو پراخو طبقاتو ترمنځ وویشل سي. که منبع څو کسانو ته واوښتل سي نو دا د ټولنیز استثمار زبېښاک لامل ګرځي او د خلکو ولسونو ازادي محدودوي. د عامه واک لپاره لومړی د ښکېلاک او بیا د استثمار پر ضد مبارزه ضروري ده څو د منبعو مساوي ویش ممکن سي. دغه ټول خبرې
ښایي چې استاد مندوخیل څنګه په ساده خو ژوره ژبه کې اشتراکي فکر، تاریخي شعور، ټولنیز قوانین او جدلیاتي منطق د ملت لپاره یو ژوندی نصاب جوړاوه. د هغه پیغام دا و چې د سیاسي ازادۍ ترڅنګ اقتصادي ازادي او ټولنیز عدالت ته مبارزه هم دوامداره وي. د هغه ژوره فکري لید او ساده اغیزمنه ژبه موږ ته اوس هم لارښود ده چې ځانونه څنګه خپلواکه کړو او داسې ټولنه جوړه کړو چې رښتینې ازاده وي. استاد مندوخیل یوازې یو سیاسي مشر نه و، بلکې یو فیلسوف، ټولنیز پوه، تاریخ پوه هم و. د له پخوانۍ یوناني فلسفه او نه تر معاصرو اشتراکي او ګڼ شمېر علمونو او ملت پالو مفکرونو پورې ژوره مطالعه کړې وه. د هغه لومړی کتابي لیکنه انګریزي استعمار او افغانستان خپله یو انقلابي نظریاتي سند دی چې د ځوان ذهن لپاره د 19مې پیړۍ د استعماري استحصال جوړښتونه روښانه کوي. د هغه نور اثار لکه افغان او افغانستان، د پارلمان ویناګانې، د خان عبدالصمد خان شهید په اړه څېړنیز مقالې او سمینارونه، ګڼ شمېر مقالې، دا ټول د پښتون افغان ملت لپاره یو ارزښتناک نظریاتي خزانه جوړوي. د خپل کارکوونکي خالي نارو له نه راویستل او جدلیات، ټولنپوهنه، سیاسي اقتصاد او تاریخي شعور یې وروښود. استاد مندوخیل یوازې یو ګوند نه جوړوو، بلکې یو نظریاتي فابریکه یې جوړه کړې وه. داسې فابریکه چې ملي شهید عثمان لالا غوندې انقلابیان روزي او د پښتون سیمې په هر کنج کې فکري او تنظیمي کیډر خوروي. په داسې سیمه کې چې سیاست پکې د موقع پرستۍ یعنی فرصت پرستۍ، فرقه پرستۍ او فکري ګډوډۍ مصلحت شکار وي. استاد مندوخیل ملت ته نقشې او قاموس ورکړ. نن سبا چې د پښتونخوا وطن اکثریت سیاسي اصطلاحات کاریږي، دا ټول د مندوخیل معرفي کړي دي، لکه له امو تر اباسینه، له بولانه تر چتراله، آزاد جمهوری افغانستان، محکومه پښتونخوا، شمالي منځنۍ جنوبي پښتونخوا، انګریزي استحصال، پنجابي ښکېلاک، چینایي شاونیزم، د آزاد افغانستان دفاع او د محکوم پښتونخوا د ازادۍ مبارزه، دشمن بیطرفه کول، بیا دوست جوړول او بیا د ملګرتیا پړاو ته رسول، د پاکستانګیر پر ځای د پښتونګیر سیاست اختیارول، پښتون افغان ولس ته د اصلي دشمن پیژندنه ورکول، د افغان تاریخ د سیاست محور ګرځول. یوازې ډیسپلین لرونکي تنظیم کولی شي دشمن ګونډې وهلو ته اړ کړي. او دا مشهوره جمله کارکوونکي د ټانکونو په څیر وي. دا صرف شعارونه نه وو، بلکې دا د ملت د نظریاتي سرحدونو تعریف و. د دغو اصلاحاتو له لارې پښتون جغرافیایي وضاحت ورکړل سو او سیاسي شعور ته فرهنګي اصلاحات ورکړل سول. دا ژبه جغرافیه سوه، دا شعارونه جهت. د مندوخیل په نظر سیاسي کارکوونکي رضاکاران نه بلکې نظریاتي جنګیالي وو، داسې مبارزین چې د نظم، تحلیل او لید سره سمبال وي. د ښودله چې یوازې جذبې احساسات بسنه نه کوي، نظریاتي تنظیم اړین دی. د دشمن او دوست پیژندنه نه لرونکې مبارزه ګمراهي ده. له احتجاج نه وړاندې نظریاتي روزنه او تنظیمي جوړښت ضروري دی. مندوخیل د جدلیاتي فکر مخکښ و، چا چې تاریخ، اقتصاد، فلسفه او تنظیم یو پیاوړی فکري سیستم جوړ کړ. د هغه سیاست یوازې یوه ستراتیژي نه وه، بلکې یو عملي اخلاقیات و. د شهرت نه غوښت، خو پیاوړي بنسټونه پرېښودل. د فساد چغې ونه وهلې، بلکې د بدیل نظام بنسټ یې کښېږدي. په داسې وخت کې چې نور د موقع پرستۍ اتحادونو پسې ګرځېدل، مندوخیل د افغان خپلواکۍ د سامراج دښمنۍ او علمي ملتپالې مبارزې بیرغ پورته کړ. د مقاومت د احساساتي شعور نه بلکې د منظم ځواک په بڼه بدل کړ. د خلکو پر ځای د کیډر باور درلود. د کرشمو نه بلکې د وضاحت پلوي و. د چټکو پایلو نه بلکې د انقلابي کمیت و کیفیت او شتون کوالټي
کوانټیټي چینج صبر ارزښت زده کاوه. د نړیوال نظم ښکېلاک توطیو او د استثمار پیچلتیاوو د تاریخ نظریې او ساینس له لارې د ځوان ذهن پر مخ پرانیستلی. د مندوخیل فکر نن هم د سیاسي تعلیم، روزنیز نظام او مقاومت او تنظیم سازی یو جامع درس ځای دی. نن چې پښتني ټولنه د نظریاتي تشي سیاسي زوال، انارشیزم او فکري ګمراهي ښکار ده، د مندوخیل فکر نه یوازې د ماضي د تیر یاد دی بلکې د اوس اړتیا ده. موږ داسې اثر ژوند کوو چې بدن د پراکسي جګړو زخمی کړی دی، ذهن د اوازو او ښکېلاک لوبو له زهرجنو جالونو ډک دی، روح بې لارښوده ده. په داسې حالت کې د استاد مندوخیل ماډل یوازې بدیل نه بلکې یوازینۍ لاره ده. د هغه ژوند موږ ته ښایي چې پرته له نظریې سم فکر مفکوره ملت نشي ژغورل کېدی. پرته له جوړښت قربانۍ بې ثمره ده. د وطن سره مینه یوازې په شعر کې نه بلکې په پلان، ستراتیژۍ او عملي اقدام کې وي. خو که موږ د ستر استاد مندوخیل لاره خپله کړو، منظم جوړښت، وضاحت، فکر، مفکوره، ستراتیژۍ او رښتینې ملتپالي، نو نه یوازې لاره مومو بلکې خپله لاره جوړوو. نه یوازې یادونه کوو بلکې بیا رغونه کوو د علم له لارې، د انقلابي او نظریاتي روزنې له لارې، د نظم او انضباط له لارې، د مزاحمت له لارې. ځکه ستر استاد مندوخیل موږ ته یوازې یادونه پرېښود بلکې یو سیاسي ډي ان اې یې راکړه. ځکه ستر استاد مندوخیل موږ ته یوازې یادونه پرېښود بلکې یو سیاسي ډي ان اې یې راکړه چې که د نن نسل رګونو ته ننوځي، ملت ته نوې وینه، نوې روح، نوې راتلونکې ورکولی سي.